مؤمن ته پکار دا ده چې توکل پر الله ولري. اوس ګورئ یو خو دا توکل موږ پېژنو نو چې توکل څه ته وایي. توکل دې ته وایي چې ته ګوره وایي یو د الله قدرت دی، یو د الله قانون دی. د الله د قدرت څخه انکار کول زندیقتوب دی او د الله پر مثلا د الله د قدرت څخه انکار کول شرک دی او د الله د قانون څخه انکار کول زندیقتوب دی. یعنی اسباب څخه ته به اسباب اختیاروې، د الله قانون دا دی چې ته به کاروبار کوې، ته به تجارت کوې، ته به غورځې راغورځې، مثلا ته به کوشش کوې، بیا به ستا علاج کېږي، بیا به تاله پیسې راځي، بیا به تاله راځي. او که ته ناسې نه کار کوې نه شی کوې او بس زما پر الله توکل دی، ای ولاړې وروره موټر دې زه یې پرېښوئ، بس چې زما پر الله توکل دی، ته یې غم مه کوه، ما صفا ګټلي دي، هغه چې غل راسي وروره موټر دې م بوځي، آس دې م بوځي، اوښ دې م بوځي. الله فرمایي شریعت دا وایي وایي ته دا خپل هغه انساني تدبیر وکړه، ته موټر سم ځای ودروه، ته موټر ته چور سوچ ور واچوه، ته موټر ته یو بل داسې طریقه سره اختیار کړه چې غل تا ته نشي راخلالی، بیا پر الله توکل کوه. او ته چې پر سارا روان یې، آس در سره دی، اوښ در سره دی، ته دا وتړه، یو ځای وتړه، بیا پر الله باندې توکل وکړه. اوس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په زمانه کې چې به یو ځوان کاروبار نه کاوه، خواري به یې نه کړه، د مجلس به یې وایستې ولاړ دی چې ځوان وګوره، بیا خواري ګرځېدل وګوره، ځوان وګوره دا رقم ګرځېدل وګوره. یو ځای را روانو، یو جومات ناست و، ذکر فکر یې کاوی. حضرت عمر رضی الله تعالی پوښتنه وکړه دا څوک دي؟ ول دا خو متوکلین دي. حضرت عمر رضی الله تعالی وفرمایل دا کذابین و دجالین دي، دا کذابان دي، دا دروغجن دي. متوکل و دې ته نه وایي چې د مسجد کونج نیولی دي ذکر کوي چې بس ماته الله راکوي، دی ناست وي زوی ناست وي بس ذکر. دا و خلکو ته تمه ده، خلکو سه غواړي څنګه دله د اسمان څخه منو سلواره. پکار دا ده چې ته خپل تدبیر اختیاروې او بیا پر الله باندې توکل کوې.